الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أخيرا درس دي الله پاک دي زموږ ته اخر خاتمه پر کلمه کې او اخر وختونه دي مم الله پاک پر سبقانو کې. وهذا إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه. وایدغه چې ما درته وکړي دا وختي چې ما کوم خبره تا ته وکړه چې دا د نقد دا وختي چې ما کوم طرز درته بیان کړي دا هغه وخت دی چې نقد د یو چا په حافظه کې وي غلط تیږي د حافظې د وجه. فإن كان كلامهم من جهة معتقده که کلام په هغه کې د عقیدې په وجه باندې راغلی وي دا هغه وخت و دا کلام چې کله کلام د یو راوي په ضبط کې وي. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. كچيري خبره د په عقیده کې و هغه نو بیا پر څو مرتبو ده. دغه بحث ته وایي دا یو مهم بحث دی. دې ته وایي روایت المبتدع باندې خبره، یعنی بدعت په دې کې پکې وي. نو روایت المبتدع په دې کې دوه بحث دي. یو بحث په دې کې دی چې دا روایت دا طعن په عدالت کې دی که دا طعن په حفظ کې دی په ضبط کې دی. یو بحث. دویم بحث دی حکم د روایت د مبتدع. څو بحثونه دي په سر کې؟ دوه بحث. یو بحث دا دی چې دا طعن په عدالت کې دی که په ضبط کې دی. د ابتداع د بدعتي والی طعن دا طعن په عدالت کې دی او که طعن په ضبط دی. او دویم چې د مبتدی د روایت حکم څه دی. اما اول مبحث چې دی داغه خلاصه دا چې ګوره طعن د بدعت دا طعن په عدالت کې دی، طعن په ضبط کې نه دی. خو طعن چې په عدالت کې راشي دا روایت یو مخ ختمي. خو دا یو د روایت د مبتدی حکم دا د انور طعن چې په عدالت کې دی داغه سجلا دی. وجه دا ده چې دا طعن چې په عدالت کې د ابتدا په وجه راځي په دا ابتدا کې دی یا تعویل کوي یا دیندار وي پر خدای پاک باندې درواغ، پر نبی علیه السلام باندې درواغ، د خپل مذهب دپاره درواغ دا جایز نه بولي، د دیندارۍ د وجه خبره ورپېښي. نو په دې وجه باندې د یو مخ روایت یې ساقطیږي نه. دا اول مبحث خلاصه شو. دویم مبحث چې حکم د روایت د مبتدی قبولا وردن دا څنګه دی. په دې کې درې اقوال مشهور دي. یو قول دا دی چې په چا کې چې بدعت غلیظه وي او دی دعوت هم د بدعت ته ورکوي بیا به د دې سره روایت نه اخیستل کېږي. بدعت یې هم غلیظه وي او دی داعي هم خپل بدعت ته وي نو د دې سره روایت نه اخیستل کېږي. او که چیرې نو د چا بیا بدعت چې و هغه خفیف و او دغه یې هم نه کوي، دعوت یې هم نه کوي، داعي هم نه خپل بدعت ته، نو دا هغه بیا روایت اخیستل کېږي. دا قول د امام الذهبي او د امام ابن رجب الحنبلي دی چې په شرح د علل ترمذي کې ذکر کړی. دا یو مذهب په یاد لري. بیا زه پوښتم مذهبونه. دویم قول دا دی چې مبتدع که داعي و بیا یې روایت ردیږي، که غیر داعي و بیا یې دغه نه ردیږي، روایت یې نه ردیږي. مبتدع که داعي و که داعي نه و روایت یې نه ردیږي. دا مشهور د اقوالو دی. دریم قول دا دی مبتدع غیر داعي د هغه روایت قبلیږي، د داسې روایت قبلیږي چې د بدعت تایید نه کوي. مبتدع غیر داعي اگر چې غیر داعي وي هغه روایت نه قبلیږي چې هغه چش کوي، چې هغه د بدعت تایید کوي. نو څو قول سو؟ درې قول. څو قول سو؟ درې قول. یو قول دا دی کې بدعت غلیظه او دی داعي و بیا بس ردیش. دویم قول چې شو؟ نه. دویم قول که چیرې روایت د مبتدیه د غیر داعیه ده دا قبلیږي، د داعیه ده نه قبلیږي. او دریم قول چې شو؟ مبتدیه داسې دعوت چې داسې روایت چې د بدعت تایید کوي هغه څه پکېږي، هغه نه مقبول کېږي. که د بدعت تایید نه کوي هغه روایت څه پکېږي؟ اوس چې موږ رالو تطبیقاتو د ائمه ته دا بیا د حافظ ابن حجر رحمه الله را
خو تطبیقاتو د ائمو ته چې موږ راسو وګورو د دې سره بالکل متناقض دي. څنګه؟ د مثال په توګه عباد ابن یعقوب دی، دا د کبارو رافضي اوسه دی، کبیر رافضي دی او ډیر سخت داعی هم دی، خو د ده څه بیا هم ائمه نقاد روایت کوي. حتی ابن خزیمه داسې وایي، ابن خزیمه چې د ده څه روایت کوي داسې وایي: حدثني المتهم في دينه الصدوق في حديثه. ابن خزیمه خپل کتاب د صحیح په نامه لیکلی دی، هغه چې د ده څه روایت کوي دا رقم وایي: حدثني المتهم في دينه والصدوق في حديثه. نو ګوره هغه مبتدع هم دی، داعی هم دی، د کبارو مبتدعو څخه هم دی، بیا یې هم روایت دا دی څوک یې قبلوي؟ ابن خزیمه. او بخاري هم د ده روایات راوړي دي خو مقرونا متابعتا. نو ګوره خو دا د روایت څه پکېږي؟ اخیستل کېږي. که د داعی او د مطلب د سخت متشدد د مبتدع روایت نه مقبولېدل نو دا خلک یې ولې ځین کوي؟ یو دا هغه رقم عدي ابن ثابت دی، دا د غلاتو روافضو سره سخت غالي رافضي دی او دعوت هم کوي او د ده هغه روایت چې د رپز د بدعتوالي تایید هم کوي، هغه روایت عین امام مسلم رحمه الله په مسلم کې راوړی. دغه روایت د ده دی: والذي فلق الحب وبرأ النسم إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. علي رضی الله عنه وایي چې زما دی په الله قسمي دا د نبي امي عقد دی چې ما عهد دی چې ما ته راکړی دی چې ای علي ستا سره به محبت نه کوي مګر مؤمن، ستا سره به نفرت نه کوي مګر منافق. ګوره دی شیعه دی، غالي شیعه دی، دا د ده د بدعت تایید هم کوي او دا روایت راخستی دی. چا راخستی دی؟ امام مسلم. نو تطبیقات د ائمو د دې قواعدو سره برابر نه دي. نو اوس به موږ کوو څه؟ نو موږ راځو ورته ګورو. اصل وجه دا ده یو دا دی هجر د بدعت او د صاحب د بدعت او عدم اجلال او توقیر د هغه یو دی. دا دویم دی حکم د روایت د مبتدع. دا ځله دوی خبرې. اصل چې ائمو نقادو په مبتدع کې کوم اقوال کړي دي دا د روایت د وجه نه دي کړي. اصلي د هغو مقصد دا و چې که د دې صحیح روایات هم یې نه ځینې اخیستل، که بل روایات هم یې نه ځینې اخیستل. وجه دا وه اخمادا لذکره چې د ده ذکر څه په وسي ختم سي، چې د ده بلا ریښه وخېږي چې خلک مطلب روایات ځینې کوي. نو اوس چې خلک روایات ځینې کوي نو ته مروان زه مروانابلم نو ډله یې غټېږي. نو په دې وجه هغه روایات به هم دوی د هغه ردول چې بالکل به صحیح و هېڅ به د ده نو کله به دا رقم ردول. نو دا ائمو چې اقوال کړي دي اصل د هغو مقصد دا نه دی چې د دې احادیث مقبول نه دي، بلکې مقصد یې دا و دا که امام احمد ابن حنبل کول، که یحیی ابن معین کول، یعنی دغه سړی ژوندی و، دا یو مبتدع سړی ژوندی و یحیی ابن معین ته چا وویل چې ته ولې د ده سره روایت نه کوې؟ ده ویل چې اذا كان يدعو الى بدعتي فاحذر منه. که چیرې دی دا رقم سړی و چې مطلب احمد ابن حنبل ته چا وویل چې دا پلاني چې د مبتدع روایت څنګه دی، دوی که چیرې بدعت دعوت ورکوله نو بیا د هغه څه بیریږي. یعنی مقصد یې دا و چې بیا دی پر مخ کېږي، دا د ده دغه کیسه پر مخ کېږي. نو شاګردان یې ډېر دغه یې وجه وه چې اخماد د ذکر د ده راسي. او سفیان رحمه الله دا د جواب التیمي څخه د په ژوند کې روایت نه کوي. بیا پوښتنه جوړه چې ته ولې نه ځین کې دی مرجئي دی په دې وجه نه، یعنی دا دی نه دی چې دغه نه دی قبول چې یعنی اخماد د ذکر د راسي. دغه خبره ښه په وضاحت باندې بیا ابن حبان په خپل مجروحین کې کړې ده چې موږ چې د اهل بدعتو څخه دا روایت نه اخو دا دی نه دی چې دی درواغ وایي، بلکې د دې وجه دا ده چې د دې ذکر اخماد د دې د ذکر وسي ختم سي، دوی بیا څوک پیژني نه څوک ورځي نه، نو به دا عقیده ترویج نه پیدا کوي. یوه دا خبر دی، یو دا موقف دی. دویم موقف د روایت د حکم دی. روایت که چیرې د بل چا سره هېڅ چا سره نه وي، خالص د مبتدع سره وي او روایت صحیح وي، تا ته د خارجي قرائن څخه معلوم وي، بیا یې ترک اولاد وي کې ځینې اخیستل اولاد بیا په دا وخت کې اخیستل اولاد. ځکه اذا تعارضت المفسدتان رعي باخفهما ارتكابا اعظمهما دي كثره كم دارما او كما قالوا في الفقه. دا رقم دي چې کچیر دوه مفسدتان سره راس هغه اخف د مفسدتین بولې. نو دلته کچیر ته دا روایت پرېږدي نو خاص یو صحیح روایت پرې شوی، او کچیر ته
یو خو د اخماد د ذکر دی، نو دا د اخماد د ذکر دا دونه مهم نه دی لکه دا چې یو صحیح روایت د معاشرې ته ورسیږي. نو په دې سبب باندې چې کم روایت د دې سره ورسره دي ائمه هغه که دی مبتدع وي که داعي وي که غیر داعي که تایید د بدعت کوي که نه، چې هغه بعضې حالاتو کې مجبوري ورته پیدا شي هغه دی رااخلي، او چې دا نه رااخلي یا یې نهي کړي دي د هغه وجې او د هغه اسباب هغه دا دي، هغه دا نه دي چې د دوی درواغ وایي، بلکې سبب یې دا دی چې د دوی څه ونسي په معاشره کې، ترویج د دوی ونسي، د دوی دا مذهب ډېره بقا پیدا نه کړي او د دوی دا شاګردان ډلې یې غټې نسي. نو په پوه سوس په دې خبر بس دغه مقصودي خبره په دې کې نور بلا یو پر عبارت باندې روان سي، تیز عبارت ووایس بلا سبق ختم دی. مولي دغه یو ته د محمد مولوي صاحب ته وایي چې وایي ژر وایي. وهذا فيما إذا تكلموا في نفي الشيخ وهذا شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة موافقة به وهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك شابش، ومنهم الداعي إلى بدعته شابش، ومنهم الكاف وما بين ذلك. چلو فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه کچا داسې کار وکړي چې دا سره دغه که د محمد مولوي صاحب ته ورکړه، که چیرې دا سره راجمع کړه، که چیرې دا کار سره راجمع کړي چې بدعت یې هم غلیظه او دعوت یې هم کوي، تجنب الأخذ عنه دا د رایه ده او دا د علامه ابن رجب الحنبلي هم رایه ده. ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. چلو بس. وما من استحل الكذب بنصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديث ما بستړي کوم مولوي صاحب. واما من استحل الكذب دته ورکه، اما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكبير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ ذلك من الطعن بالتكبير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطين من المتقدمين. معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الروافض. هذا قرد أهل الهواء قبلهم يودا خطابية وروافض دنا قبلهم. چلو. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المرتجع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أصل تفرد به فتقدم سماعه، فنقدم سماعه منه. اورور که روایت دار کم دی چې فقط د یو داعی سره ورسره دی او د بل چا سره ستنه په عالم کې، نو اوس د یو سړي سره را نقل کوي که د روایت پرېږدي نو روایت پاتې سو، او که د هغه سړي سره نقل کوي ریکارډ کې شوی د مور شدید خامخا بیا ته وایه که دا رقم کې چې هغه رقم سي نو خو روایت پاتې سو، که دا بل رقم کې نو بیا اخماد د ذکر د درالی. اوس اخماد د ذکر دونه نه دی اولا لکه د روایت معاشرې ته رسول. نو امام ذهبي رحمه الله هم دا وایي. خو یو خبره واورئ، که چیرې مبتدع منکر روایت کړی و، مبتدع داسې روایت کړی چې روایت یې منکر و، آیا دی د دې منکر روایت په وجه باندې د ټول روایت ردیږي که نه ردیږي؟ نه ردیږي. وجه دا ده چې اصل دا د بدعت وجه د په زړه کې یو بدعت پروت چې څوک بله خبره ورته وکړي دی چې باید زما د مطلب سره سبب د ته وهم د بدعت په وجه ورلویږي، نو په دې سبب باندې په دې باندې د روایت مطلقاً ردیږي نه. یعنی ګوره مبتدع سړی دی د خپل روایت د بدعت لپاره وي، خو هغه منکر منکر المتن سي، د ټول روایت په دې باندې ردیږي که نه ردیږي؟ نه ردیږي. ولې ګوره د هر چا چې ذهن جوړي چې ته یوه خبره ورته وکړې د په ذهن کې بل رقم راسي، د چا کوم ذهن جوړ کړی د هغه دی چې هغه رقم یې وکړه. نو مبتدع باندې دا بدعت هر وخت کله دونه غالبه وي چې دته بل څوک روایت وکړي، دا نکارت د دې وجه وهم د په د بدعت وجه وي، نو په دې وجه ټول روایت یې نه ردیږي، فقط هغه روایت یې ردیږي. چلو. ينبغي أن تفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، فلا تحكم بالمنحرف وبغمز المبهم، وإن لم تجد توثيق المعموز فتأن وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين ورپدغه وجه باندې الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر د صوفیانو د اهل العلم ظاهر په مابین کې، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض،
دا هغه وجه څه بعضو په بعض کې کلام کړی دی. وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. وهذا مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. دا امام سبکی رحمه الله په طبقات الشافعية الكبرى کې د امام ذهبي رحمه الله پر ټولو تواریخو تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام په هغه کې پر صوفیو باندې څه ردونه کړي دي، بیا د ډېر رد باندې کړي دي چې د صوفیانو خلاف د کلم چپه روان دي، د اشاعرو خلاف د کلم چپه. خدا خبره بیا عبدالفتاح ابو غده صاحب کړي دي چې دا حقیقت نه ده. البته دته چې کوم شی ښکاره شي د هغه کې د خپل اجتهاد مطابق دی روان دي. ګوره دا دی په صوفیو کې داسې وایي وهو مقام خطر اذا القادح في محق الصوفيه داخل في حديث من عاد، چې څوک قدحه په صوفیانو کې کوي دا د دې حدیث ویلاندې دي من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربه والتارك لانكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، دغه صدي چې سړی جاهل په مراتب د علوم فيحتاج اليه في المتاخرين اكثر، فقد انتشرت علوم للاوائل وفيها حق كالحساب والهندسه والطب، وباطل كالقول في التبعيات وكثير من الالهيات واحكام النجوم، فيحتاج القادح ان يكون مميزا بين الحق والباطل فلا يكفر من ليس بكافر او يقبل روايه الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والاخذ بالتوهم والقرائن التي تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم الظن اكسب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبه اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. دغه اوصاف جارحين و عادلين کې ډیر کم دي، نو په دې وجه باندې دا علم ډیر صعوبت والا علم دی. اخیرنی نوع دا المؤتلف والمختلف. چلو زوایا وای مولوی صاحب بس دا مؤتلف او مختلف دا څه ته وایي؟ دا رقم دي چې دا نمونه دا سره برابر وي، خالص په نکات کې فرق، لکه حبان، 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 جبان، حیان، احمد، اجمد، اجمل، احمل، امجد، امخد، سیدو، امحد. دا رقم دغه سی نمونه سره برابر وي، دا ته مختلف او مختلف وایي چې خالی په ټکو کې فرق وي. صحیح سو؟ تقدیم و تاخیر نه. ګوره یو حب باندې یو حب باندې په حرکاتو کې فرق وي. یا احمد، احمد، اجمد، ټکی نه ټکی. صحیح سو؟ په دغه کې فن واسع وای مولوی صاحب محترم. اهم دا دي چې هغه ډیر څه کېږي. ابي اللحم یو ابي اللحم دی، یو ابي دی، یو ابي دی، یو ابي دی. وابن عتش الصنعاني ابن انس ابن عتش، ومحمد بن عبادة الواسطي الرجلي، ومحمد بن حبان الباهلي، حبان بن محرر. والله اعلم. تمت المقدمه. نو ګوره دغه په دې کې به الاکمال د ابن موکولات ټول شو کتاب دی، هغه پر دې باندې ډیر مهم بحث کړی دی. بس سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الله پاک قبول